چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او نبی علیہ السلام ته فرمایي ویده چې وځو. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې لږ صبر کوه، خیر دی لږه سور مسلمانان ملګري نور هم زیات شي. ویې نه ده چې ځو. پیغمبر علیه السلام یې مجبور کړ او د بیت الله خواله رالل او اعلان یې وکړو چې زمونږ دا عقیده ده چې الله یو د شریک نه لري او دا زمونږ عقیده ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی او د الله برگزیده بنده دی. دا اعلان نو چې د گیر چاپیر نه د مکې کافران مشران او ټول پرې راغون شو، بکوالو ټکولو شروع شو. او سره د دې نه چې ابوبکر صدیق په مکه مکرمه کې یو د عزتمند سړی وګورئ، داسې اخوا دېخوا سړی هم ډېر د قدر خاوند و، د عزت خاوند و، د یو ډېرې لویې کورنۍ سره تعلق و. دومره دې ووهه چې دی را پرېوت بېهوشه شو. پوزه، غوږونه، تندې، مخ او وجود ټول د وینو رنګ باندې. مسلمانانو چا کافرو باندې مغزارونه وکړل، په هغې ګڼو مسلمانان لږ وو، نور خو لاړل، جګړه ختمه شوه، نبي علیه السلام هم رخصت شو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه بېهوش او چت او کور ته یو. چونکې د لوی قوم سره تعلق دی، بنو تیم قبیله ده. هغې زر خپل میټینګ وکړو، اگر چې کافر و هغې میټینګ یې وکړو چېرې دا خو زمونږ د قوم سره یې ووایلی شو، خو ونه شو. دا خو دا چې خپل دین دی او خپل مذهب دی او خپل ایمان دی. او دغه وخت کې د مکې سردار عتبه و. بس ټول د ابوبکر صدیق قوم راپاڅېدل او د بیت الله خواله رالل او اعلان یې وکړو، وی زمونږ سره تاسو والې دې بد هم کړي دي. اگر چې مونږ هم په مذهب کې د هغه ملګري نه یو، وال نو پکار، خو که ابوبکر مړ شو د هغه بدل به مونږ د عتبه نالو، عتبه به مونږ وجنو، پرېږدو به نه، دا زمونږ اعلان دی پکې پیش دی او دی مشر دی، دی به مونږ وجنو. د اعلان هم پکې وشو. او دا ټول د قوم خلک د ابوبکر صدیق نه راته ودي، وینې ترې پاکوي او لاس او پښې ورلمږي چې دی اوس په هوش کې راشي. خلک هم په دې سوچ کې چې الله دې اوس جوړ کړي، په هوش کې دې راوډېږي که دا مړ شو. خو دا خو بیا لویه جګړه جوړه ده، د قومونو جګړه جوړوي. تاسو یقین وکړئ چې ټوله ورځ بېهوش او چې کله هوش کې راغی نو هغې خوشحاله شي او بل یې مبارکباد ورکړ، مبارک شی، سړی خو په هوش کې راغی او جوړ شو. خو چې هوش کې لومبي سینګ راغی نو فوراً تپوس کوي، د نبي علیه السلام نوم یې واخیسته، وایي د هغه څه حال دی راته ووایه، دې ته مینه وایي، هغه حال راته ووایه. هغې وایي ته څنګه؟ وایي ما پرېږده د نبي علیه السلام حالت راته ووایه چې هغه په کوم حال کې دی. او چې څومره د قوم خلک دی ګیر چاپېره ناست و، د ده په وجه پریشان و، هغې دې ټول لاړل. وایي سړی موږ ستا غم کوو، په تا موږ غیرت وکړو، ستا لپاره موږ پاڅېدو، د عتبه د مرګ اعلان هم وکړو او تا نه ټول ګیر چاپېره ته ویو. او چې د چا د لاسه دیوال وخوړل ته هم د هغه تپوس کوې چې هغه څنګه دی. دا خو د هغه په ملګرتیا کې تعلق، زه خپل کار کوه، ټول ترې پاڅېده. مور وله راله او څه حلوا یې وله پخ کړې وه، عربی کې ورته خیس وایي، د کجورو د وړو نه او د زیتون تیل پکې واچوي، یو مزېدار حلوا جوړه کړي، هغې وله جوړه کړې وه چې زوی مې نن ټوله ورځ نار دی، تږې دی، بېهوشي پرې تېره شوه. وایي هم بچې دا وخوره. وایي بېبې ګوتې نه ور وړم تر څو چې ما ته د خپل پیغمبر حالت نه معلوم شوی چې د رسول الله مبارک صفحه ده. یې ویې لږ خوراک وخوره، د هغه د حالت پته مونږ ته څه لګي چې څه شو؟ نفس وخوره. وایي قسم مې دې په ذات ته خورې چې مې سکه وکړه چې تر څو ما ته د خپل محبوب پته نه لګېدل یا په څه حال کې. وایي مونږ ته څه خبر وي؟ وایي داسې وکړې، خلک دې ټول خواره شو، ځکه ټول خو کافر، هغې خو د هغه خانداني دغه وجې نه تعلقات و د خاندان د وجې سره ولاړو، او چې بیا د نبي علیه السلام نوم واخیسته نو بس هم ترې لاړل. وایي داسې وکړې د عمر فاروق خور د ام جمیل، وایي تاسو د هغې نه تپوس وکړئ او د نبي علیه السلام ال درته ووایي. مور وه بیا، مګر چې مور یې دغې وخت کې لا مسلمانه نه ده، کافره ده، خو د مور په اړه کې خو رحم دی. هغه لاړه کونټۍ په لاس ام جمیل ته، د عمر فاروق خور ده، خو هغه مسلمانه وه خو پټه وه، هغې هم ښکاره غږ نه کو. ام جمیل وایي زما زوی دی او د سحر په بیت الله په خوا کې د ظالمانو والې دی، په وینې رنګ بند کړی وي، بېهوشه پروت و.
اوس په هوش کې راغی، هغه د محمد تپوس کوي صلی الله علیه وسلم. نو تاله راغلی ما او تی راته ښولې چې ورشه د هغې نه تپوس وکړه چې هغه ماته الو وایي. نو زه راته الو وایه چې هغه څنګه دی، زما زوی نه خوراک کوي نو بس کي چې تر څو الو ماته د هغه نه ویلې. نو هغه پټه مسلمانه وه، هم ویرېده. وایي څوک ابوبکر؟ زه خو ابوبکر نه پېژنم ستا زوی. او څوک محمد؟ زه خو محمد هم نه پېژنم. هم یېرېده غریبه. وی دا ورېږه چې ته د زوی دونه خبرې کوې چې زوی دې خوږ دی او زخمي دی او په خپله لاړه شم لږ بیا وګورم. ورسره راغله چې راغله حضرت ابوبکر صدیق ته یې وکتل نو ټینګه نه شوه، په چغو چغو په ژړا شو. ای خدای خو یې د مکې د دې کافرو بېخو باسي، الله خو دې تباه کړي، دا په تا خو یې ډېر لوی ظلم کړی. ابوبکر صدیق ورته ام جمیل خبرې پرېږده، ما ته د خپل محبوب الو وایه چې نبي علیه السلام په څه حال کې دی، راته ووایه. نو هغه خو یېرېده، د ابوبکر صدیق مور ته یې ګوته ونیوه چې دا چې ده، چې ډېره مه یېرېږه. وایي ښه نو نبي علیه السلام په ښه حال دی، ټیک ټاک دی، بلکل سره د ملګرو جوړ دی. مور ورته بچو سې ته څري وشوه، شابه اوس یو بوټی د حلوا وخوره چې طبیعت یې برابر شي، او دا لږې غوندې اوبه وڅښه چې لږ د تنده یې ختمه شي. وایي بېبې چې تر څو مې نبي علیه السلام پر سترګو لیدي نه نو ګزاره مې نه کېږي چې دې په خپلو سترګو ووینم ام جمیل کوم ځای دی. وی دا مور دی ولاړه ده که نه. وی دې نه مه یېرېږه. وی ښه نو په دارالارقم کې دی. وی ما بوځئ. مور ورته بچې رڼا ده، لږ صبر وکړه چې تیاره شي، هسې نه چې اوس دې بار وباسو بیا دا کافر درته څه نقصان ونه رسوي، په تیاره کې به دې بوځو. چې تیارو لګېده د مټې ونیوه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم لی بوت. نبي علیه السلام مبارک ځان ته رانږدې او دم پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وت. وی د الله رسوله چې ته مې روغ ولیدې بس زړه مې یخ، زړه مې خوشحاله شو، جون را باندې راغی. وی ښه د الله رسوله داسې وکړه اوس زما لا مور ده او دې مور ته مې دعا وکړه چې دا الله پاک مسلمانه کړي، دا مهرباني وکړه. نبي علیه السلام صحابو ته یې لاس پورته کړ. ام حرام یې د مور نوم، وی دعا وکړې چې الله تعالی د ابوبکر صدیق مور مسلمانه کړي. لا لاس یې نور راښکته کړي چې د ابوبکر مور نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله ما ته هم دا کلمه وښایه زما زړه کې هم دا مسلماني پرېوت. هم هغه دارالارقم کې الله د ابوبکر صدیق مور مسلمانه کړه. د مارونو محبت دې ته وایي. څومره چې سړی بېهوشه شي، په ما بېهوشي تېره شوې ده او سړی په هوش کې راشي څومره په تکلیف وي. اوبو ته یې زړه کېږي، متیازو ته یې زړه کېږي، ډوډۍ ته یې زړه کېږي، یخو ته یې زړه کېږي، په تکلیف وي. او بیا دې غریب د بیت الله خوا کې په هغه سور نور والې شوی دی او سور انګار ته نور ته غورځولی شوی دی، لیکن وی هغې پورې نو بسه کم او نه هغې پورې ډوډۍ خورم، حلوا خورم تر څو چې ما د نبي علیه السلام په دې خپلو سترګو لیدي. حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه دې د حارثه زوی دی او د مور او پلار نه چا تښتولی و. هغه زمانه کې چې به ماشوم وتښته نو خرڅو به په یو بل غلامان به خرڅېدل نو به غلام به یې کړ. دې نه مور او پلار نه چا تښتولی او پلار یې امیر و د خپلې علاقې او په یو بل خرڅېده. په مکه مکرمه کې حکیم ابن حزام یو سړی و، په هغه خرڅ شو. هغه راوسته حضرت خدیجې رضی الله عنها ترې ترور وه، هغې ته یې وبخښه. وی دا ماشوم مې اخیستی دی، ښایسته ښکلی ماشوم دی او ښه پاک غوندې هلک معلومیږي، ترور یې دا مې تا ته وبخښه. او خدیجې رضی الله تعالی عنها چې کله بیا د نبي علیه السلام په نکاح کې راغله نو دا زید ابن حارثه هغې پیغمبر علیه السلام ته وبخښه. نبي علیه السلام سره د پیغمبر علیه السلام خدمت به یې کو او پلار او مور یې ورپسې ډېر زیات پریشان و. هغې به جړل، داسې به یې جړل چې مور به یې د سر نه ویښته ایستل. ډېر ګران کار دی، الله دې مسلمانانو ساتي. د زوی جدایي دا ګران کار دی. د سر نه به یې ویښته ایستل، به یې جمع کول. او چې باران به شو وی چې یاره دا باران وریږي چې زما زوی به کوم ځای اوس. چې انور به شو یاره چې زما زوی به اوس کوم دی، د انور ته به ناست دي، هغه په سوري وي. او شعرونه به یې وې او غر ته به وخته او هلته به یې چغې والې او جړل دی مور. او پلار به یې وې یاره وی که ما ته پته ولګېده چې زما زوی په کومه دنیا کې دی نو زه به یو ډېر قیمتي اوښ ځان له والم او ګرځم به ورپسې چې یا خو مړ شم او یا د خپل بچی را پیدا کړم. دا جړا او انګولا
دا چغې وروړې وال چېرته مکې مکرمې ته حج د دوی د علاقې څو خلک راغلي دا زید ابن حارثې دلته صحیح کړ هلکه ستا څه نوم دی وی زما زید وی د حارثه زوی خو نه وی یم وی تا پسې خو د مور او پلار پریشانه سرګردانه لیوني سپېلني په غرونو سر ګرځي نو یو 3 شعرونه یې ورته ولیکل وی که تاسو راغی زما پلار له دا ورکړي هغه شعرونو معنا دا ده چې ای بابا هېڅ فکر چې ونه کړې زه ډېر زیات خوشحال یم او زه د داسې خاندان سره یم د داسې خاندان غلام یم هغې سره یم چې زه د خپلې ازادۍ نه د هغې په غلامۍ ډېر خوشحال یم نو هغه قافله چې لاړه وطن ته نو د زید د پلار د حارثه ته هغه شعرونه ورکړل او مبارکباد یې وله ورکړ او زیر یې ترې واخېسته چې مبارک شه ستا هغه بچي خو مونږ ولید په مکه کې خوشحاله شو پلار یې د شکر زوی مې پیدا شو نو ځان سره یې بلا تحفې او تحایف راواغېشتل او پیسې هم راواغېشتې او ورور یې ځان سره کو مکې مکرمې ته راغله په دې خیال چې دا پیسې به مونږه ورکو د خپل زوی به په بیه ول ځان سره به بوځو تپوس یې وکړ چې زما زوی دی دلته کې یو سړی دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم هغه سره هغه کوم ځای دی چا ورته نبي علیه السلام مبارک وښود چې هغه مخامخ ناست رالل نبي علیه السلام له هغه تحفې تحایف راوړل او ډېر د نبي علیه السلام صفتونه یې شروع کړل چې مونږ تاسو بنو هاشم قوم ډېر د عزت قوم یې او بیا په بنو هاشم کې د عبدالمطلب اولاد تاسو د عبدالمطلب اولاد یې ډېر د عزت سړی تاسو خلکو سره ډېرې ښېګړې کړي دي د زمزم اوبه ورکوئ دا جانو خدمت کوئ ډېر ښه خلک نبي علیه السلام صفتونه یې شروع کړل رسول الله مبارک هوښیار و ورته یې ویې مېلمنو وایه څه که څه غرض دي راته ووایه وایي زمونږ غرض دا دی چې زمونږ یو بچی دی او هغه چا زمونږ نه تښتولی او خرڅو خرڅو یې تا له رسېدلی نو مونږ راغلي یو چې مونږ لا خپل بچی راکړي او هغه چې مور یې ورپسې کوم شعرونه وی نو هغه شعرونه یې نبي علیه السلام ته واورود هغه درد هغه چې مور یې ورپسې جاړي او صاحب مونږ پیسې راوړلې چې ته څومره پیسې غواړې هغه درکوو خو مونږ له خپل بچی راکړه چې ځان سره یې بوځو نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی بس همدقه غرض دی که بل هم څه شته وی نه همدقه هم غرض دی وی دا خو معمولي خبره وی زه به یې راوغواړم نو که تاسو سره ته بلکل بې پیسو ستاسو له ځان سره یې بوځه یو پیسه هم نه خو ګورې یو شرط به را سره ایږدی که در سره نه ته نو په زور به یې نه بوځې او نه زه په زور لیږم ځکه مونږ سره چې څوک خوشحاله وي مونږ یې په زور نه رخصتوو هغه یې پلار او ترو هغې وی چې بس دا خو کار وشو مونږ سره به څنګه نه ځي غلامي به څنګه غوره کي او آزاد ژوند به څنګه غوره نه کي نبي علیه السلام یې ورسره زید راوړل چې راوسته کېنو وی دی نه دا پېژنئ وی او صاحب وی څوک دی دا مې بابا دی وی دا بل پېژنئ وی او صاحب وی دا څوک دی وی دا مې تره دی میلو شو ډېر په خوشحالۍ وی دوی تا پسې راغلي ستا نه خبر شوي او پیسې هم راوړي خو ما ورسره دا وعده وکړه چې نه بې پیسو به زه تاسو له زیات درکوم نو که ستا خوښه یې په زور دې نه لیږم ستا خوښه یې ورسره دی نو بې پیسو دوی سره لاړ شه دا د پلار او دا د تره دی او مور درپسې خفه ده څه وایي وایي زه خو نه ځم پلار ورته وایي بچې ته را سره نه ځې وایي نه بابا وایي مور دی وایي نه ځم هسې به د مور ملاقات ته درشم خو مستقل نه ده وایي نو غلامي دې خوښه ده دلته خو غلام یې پردی او هلته د خپل جایداد دی خپل پټي دی خپل باغونه دی مالداري ده دولت ترونه خویندې مور او پلار د هر څه پرېږدی غلامي دې خوښه نه وایي بابا په دې سړي کې چې ما کوم شی لیدی دی زما د قسم په خدای کې زما د آزاد ژوند نه هغه خوښ دی ما له الله د رسول الله مبارک غوندې غېږه راکړې ده زه د بل چا غېږه څه کوم ما له الله تعالی د نبي هم نوم یې واخېسته ما له الله تعالی د خدیجې غوندې مور راکړې ده زه په بله مور څه کوم ما له الله تعالی د فاطمې غوندې خور راکړې ده زه په بله خور څه کوم ما داسې نښه په دې سړي کې لیدې ده چې داسې نښې په آزاد ژوند کې نشته
بابا خفه کېږه مه، بس ته مې پلار یې، شکر دې جم دی، مو خو خوشحاله په ما څه سختي نشته، په ما ظلم نشته، په ما زیاتي نشته. زما داسې قدر او عزت کوي لکه د خپل بچي چې سړی قدر او عزت کوي. زه به ستا او د پلار مور ملاقات له ټیم په ټیم درځم، خو د نبي علیه السلام نوم یې واخېسته چې د ده غېږه نه پرېږده. ما ته الله دا یې په قسمت راکړی. پلار او ترې څه موده ولاړ، ما نبي علیه السلام چې دا خبرې به اورېدې که نه، وایي زیاده دې خوا راشه، ځان ته یې رانږدې کړه، راته راغی بس. وی اوسه پورې به تا ته مونږ زید ابن حارثه وی چې زید د حارثه زوی. وی واورئ ای خلکه د اعلان واورئ چې د نن نه پس به زید ابن حارثه څوک نه وی، زید ابن محمد به وی صلی الله علیه وسلم. زید د حارثه زوی به څوک نه وی، داسې به وایي چې زید د محمد زوی صلی الله. دا زما زوی دی نن پس، ځان ته رانږدې کړه، تر غاړه به ځان سره کښېنه. د یو صحابي نوم په قرآن شریف کې نشته، د یو صحابي، د حضرت ابوبکر صدیق نوم نشته، د عمر فاروق نوم نشته، د حضرت عثمان نوم نشته، او د ده نوم الله قرآن کې مغشتی دی. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. وروسته بیا آیت نازل شو چې دا کم خلک دا زوی پایلي پردې بچې د ته خپل زوی مه وایې، خپل زوی ورته مه وایې او مینه ورسره کوئ لکه د زوی یې ساتئ، خو زوی ورته خپل مه وایې ځکه چې دا زما زوی دی. نو بیا به هغه شی بند شو. یعنې هغه وخت نبي علیه السلام باقاعده اعلان وکړ او دومره مینه یې ده سره کوله. دا ګوره د هغه محبت و، دومره یې ده سره مینه کوله چې د ده یو زوی و، د ده بیا زوی پیدا شو د دې زید، د هغه زوی نوم اسامه و. نو هغه ډېر ښکلی و، هغه اسامه د شکل نه تور و. نو هغه یو ځل د پیغمبر علیه السلام په دې روم ناست و، اسامه د دې زید زوی، نو کڼې یې رابېدلې. نو عایشه صدیقه فرمایي وی زه ور مخکې شوم، وی ما وی چې د الله رسول دا ماشوم راکړه چې دا پوزه ورله پاکه کړم. نو وی نبي اسلام وی چې نه، وی په خپل څادر پلو راغونډ کړه، هغې اسامه ته یې پوزه کڼه پاکه کړه. ګوره دونه محبت. او وی ای عایشې دې ماشوم سره مینه کوه ځکه دا زما خوښ دی، محبت ورسره کوه، دا زما خوښ. د غلام بچې او بیا دومره زړه ته نږدې کول، او دې یو ځل د یو لښکر امیر د داسې لښکر امیر یې کړ چې په هغې کې حضرت عمر فاروق هم دی او جلیل القدر صحابه، حضرت عثمان او دا لوی لوی اکابر صحابه دي، او د لښکر مشر یې دا اسامه کړ. نو چا وی چې یاره دا خو یو غلام دی او د ده په مشرۍ کې به موږ جهاد کوو. نبي علیه السلام په هغې خفه شو، وی ښه، وی تاسو د ده په مشرۍ کې خبرې کوئ، وی د ده نه مخکې مې د ده پلار زید چې دی هغه امیر کړی و، هم بعضې خلکو خبرې کړې وې. وی زما د قسم په الله چې زید ما ته د ټولو خلکو نه زیات خوښ و، او د هغه نه پس مې دا اسامه د ټولو نه زیات محبوب دی. د ده مشرۍ کې به شک نه کړ. دا ولې نو که تاسو مونږ پې سوچ وکړو، دا ولې دونه مرتبه نبي علیه السلام ولې وله ورکړه؟ د پلار له بیا د هغه زوی ده او ځان ته رانږدې کوه، ښکلوه، هغه وله پاکوه. دا ولې؟ دا پښتانه وی د یو لاس د پړق نه خیږي که نه. د نبي علیه السلام مینه ولې وه؟ ځکه نبي علیه السلام د هغه مینه لیده چې ما سره د زید مینه شته، او پلار او مور قربانۍ، رونه قوم قربانۍ او زما اخلي. نو چې ستا یو الحب من الجانبین چې یو سره یو سره مینې، د بل هم ورسره بیا مینې. داسې نه کېږي چې د یو کس یو سره مینې او د بل یو سره مینه نه. دا چې د ډېر کم به پېښېږي. اکثر هم داسې ده چې د چا سره مینه نو د هغه بل لازمن دې ته ګوري چې د ما سره محبت کوي، نو خامخا ورسره دا بل محبت کوي. نو چې ستا الله سره مینه، الله به تا سره مینه. چې ستا د الله رسول سره مینه، الله رسول به تا سره مینه. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام یو ځل ښکر ولګو، دا ښکر باندې وینه وباسي. پخوا به زمونږ د وطن کې مشرانو لګو، اوس دا شی ختم دی. او سعودي کې اوس هم خلک لګوي، ښکر ولګوي نو په هغې یې وینه راکوي. نو ښکر یې ولګو، په هغه ښکر یې هغه وینه ترې اخیستل دا. نو عبدالله بن زبیر رضی الله عنه له یې ورکړه، وایي ها دا وینه یو سوچته یې پټه کړه. مطلب یې دا و چې دا ښخ یې کوو ځمکه کې. هغه چې څنګه د مجلس نه پوه شو نو ویې څکله. اوس وینه څکل خو ښه خبره نه ده، خو د نبي علیه السلام مبارک دا په دې زمونږ د علماو اتفاق ده چې د هغې فضلات او وینه دا ټول پاک دي. پوه شوې؟ چې راغی نبي علیه السلام دې تپوس وکړو، ګوره دې ته مینه وایي. وی هغه وینه دې څټ کړه، وایي صاحب پټه مې کړه. وی کم مې پټه کړه؟ فېټې ته یې لاس ونیو، دلته مې پټه کړه.
نو ورته غوسه نه شو چې دا دې څه وکړل، دا خو دې ګناه وکړله، وینه څوک څکي، دا دې څه وکړل. نه، ویې فرمایل وی هغه مسلمان چې د هغه په وجود کې زما وینه پرته وي د جهنم اور پې حرام دی. هغه ته د خپل محبت او د مینې صله فورا میلاو شو. دا مثالونه موږ سره مخکې پراته دي. دا څه د فرضو کیسې نه دي، دا هر څه موږ ښکاره بلکل مخامخ په مخامخ پراته دي. حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه، او دې د روم سره جنګ و رومیانو سره، نو دې راغی لښکر مشر دا لښکر فلال جهاد یې وکړ، دې غریب پای ګرفتار شو. 300 ملګري مو سره ګرفتار شو، دې هم ګرفتار شو 300 ملګري. د روم بادشاه ته پیش شو. د روم بادشاه ورته وایي چې بالله د لاسه لوی مصیبت جوړ. هلته کې هغې چغې ویې دغه دی دا لوډ شیډینګ نشته، او دلته یې خلکو بیخ په ماشو وویست، هغوی ته نه هغوی د لوډ شیډینګ نه او پر دلته یې خلکو او داسې ماشي چې په پکو هم نه تکلیستر خوړی چې پکې لاړ شي که نه لږ هم نه دي که نه لږ هم نه دي. دې ته ماډرن ماشي وایي. پخوا به ماشي جوده و، په بوځې باندې هم تښتېدل. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه سره د 300 ملګرو ګرفتار. چې ګرفتار شو نو بادشاه ځان ته پیش کړو، ورته ویې داسې کار دی چې پرېږدم خو په یو شرط، ایمان به پرېږدې، مسلماني به پرېږدې. هغه ورته وایي چې دا خو بلکل نه کېږي، مسلماني او ایمان پرېښودل دا نه کېږي. وی ښه نو بیا به سزا در کوم، او داسې سزا به در کومه چې په مخ د ځمکه به داسې سزا چېرته تاسو لیدي هم نه. وایي هر څه چې کوې ستا خوښه ده. وایي ښه یو بل شرط را سره کېږي، ایمان پرېږدی. نو دې مشر ته وایي عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته وی لور درته په نکاح در کوم. وی دا هم نه کېږي. وی د یوې علاقې ګورنر به دې هم کوم. وی دا هم نه کېږي. حکم یې وکړه پولیس والا ته جیل کې واچوې، ډوډۍ پې بنده کړې، اوبه پې بندې کړې په ټولو ملګرو. اوبه او خوراک ډوډۍ موډۍ پې بنده کړه چې دا ښه نار نور شو که نه وږي تږي شو، نو را پرېښودل، نه را راوستل بادشاه ته یې ودرول. او داسې وو چې دومره اوږي او دومره تږي وو چې قریب وو چې د سترګو نظرونه یې ختم شوي وو، دومره اوږي تږي. نه بادشاه ورته وایي چې داسې کار دی چې اوس هم پرېږدم، خو په دې شرط کې ایمان به پرېږدی. عیسایان شو. او بیا هم درته هغه شرط در کومه، پرېږدم هم، ډوډۍ هم در کوم، خوراک هم در کوم، او دې مشر ته وایي تا د خپله لور هم در کوم، او بادشاه کې د لیسه هم در کوم، ګورنر کوم دی. ویس هم لري په کار. وایي ښه بیا واچوې جیل چې پوټې خوراک سټاک ورنه کړي. یو ورځ دې پې نوره تېره کړه نو بیا راوستل. چې راوستل نو ورته غوښه هم کېښود او اوبه هم ورته کېښود. وایي دا غوښه ده، وګوره د خنجر ده، ښه خنجر هم در لال کړی، او دا اوبه نه دي، دا شراب دي، شراب دا واده. نو عبدالله ابن حذافه ملګرو دې پام کوي چې ګوره دې غوښې له ګوتې یونس او دې اوبو له ګورې ګوټ په خولې دی راونړی. هغوی ورته وایي ولې دا خو موږ له حلال دي دې وخت کې، ځکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، چې سړی محتاج شو، مستر شو، د لوږې د وجې نه بیماري جوړېږي یا زیاتېږي یا مري، د تندې د وجې نه ده ته نقصان رسي، نو که دې دغې وخت کې بل څه نه مونې او دا شراب اوس کې نو هم جایز دي وله ځان پرې د مرګه بچ کړي. او که بل څه نه مونې او د خنزیر دا غوښه هم وخوري نو خیر دی، اجازت یې وکړه. د لوږې مرو. وی بلکل ما ته هم پته ده چې د خنزیر دا غوښه او دا شراب دا دې وخت استعمالول موږ له جیز دي، خو که دا مونږ کوو که نه د دې ظالم کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي، د ده چې مونږ له راکوي نو عام یې اوبه یې نه راکوي، دې شراب راکوي، دې چې مونږ له د خنزیر غوښه راکوي نو عام د خوراک بل شی ولې نه راکوي. خو که دا مونږ استعمالو مونږ له جیز دي، د دې کافر زړه پې خوشحالېږي، دله نه خوشحاله مسکې. بادشاه دې ملګرو ته وایي یاره خو
د نبی علیه السلام نوم یې واغې دا محمد صلی الله علیه وسلم ملګري یره خو دا ډېر په خپل دین کلک دي د لوږې تندې نه نظر تلو والا دی نظرونه یې نه دی او بیا هم زه ورته خوراک اږدم او هغه خوراک چې هغه د دوی په شریعت کې حرام دی هغې له ګوتې نه وړي ملګرو ته یې وایي داسې وکړئ چې یو برن یو لوی لوښی ده تیرو ډک یو اور ورپسې بلکې ویښ ورکوي یو لوی لوښی لکه د ګاڼې کرې او داسې یو شی هغې کې تیل واچولو اور یې ورپسې بل کړو هغې وخوټ کړو چې داسې وخوټ کولی شو چې دا شربار یې شروع کړو که نه دې یې راوسته وایي اوس ایمان پرېږدی که نه پرېږدی وایي که نه پرېږدی دې تیلو کې مچو وایي نه پرېږدي وایي ښه یو کس یې راوسته وایي دې ورغورځوئ د هغې غریب نه جامې وویستې بربنډ یې کړه او د دې عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه په مخ کې هغه تیلو ته ورویشي حالانکه شریعت کې ګوره دا حکم دی الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان دا روایت کیسه ده چې یو سړی داسې حالت ته ورسي نو که دې په خولې د کفر کلمه مو وایي نو خیر دی ځان دې بچ کړي چې بچ شي بیا دې خپله مسلماني ساتي لیکن هغوی دغه وخت کې ځان د بچوالي دپاره وله جیل و چې د کافر خبره یې منلې وې او ظاهر یې په خولې د ده دین پرېښی وې بیا کې د ده پنجې نه خلاص شوي نو بیا یې به خپل ایمان خو یې داسې هم نه کړو وایي چې څنګه هغه یو کس له لاسه پې وتړه یو بربنډی کړو د تیلو ته یې ور وویشته که نه وایي تیل دونه ګرم و چې ورغورځولو سره د هغه هډوکي او غوښه د یو بل نه جدا شو او داسې ریزه شو چې وایي قدرې یې هم ونه کړل یو سړی وایي خو وایي که وایي یې هم ونه کړل وایي ودرېده وایي دقسې یو په نمبر ورغورځو شا به ایمان پرېږدی او که نه وایي نه پرېږدي وایي ښه دی مشر له لاسه خولې وتړی نو دا عبدالله بن حذافه رضی الله عنه له لاسه خولې وتړل نو چې دې کله ورغورځو نو په ژړا شو نو بادشاه ورته وایي چې ګوره زه راته نه وایم چې مرګ سخت شی دی کمبخته ځان هم وژنې او خلک هم وژنې دا دې په ژړا شوې وی پرېږدي دی وایي یارې جوړ دین پرېږدي وی پرېږدي دین وی نه وی دا ودې ژړل ولې وی دا خو مې په دې نه دي ژړلې چې به اوس ته به ما دې ګرمو تیلو ته ورولې او زما نه به سوخ کېږي او زه به مړ شو په دې خو مې نه دي ژړل په مرګ مې نه دي ژړل وی په څه دې وچا وی ومې ژړل په دې چې ډېر تپ ټیپ شوی یم وجود مې ډېر کمزوری شوی دی ځکه نارې نورې دې راباندې تېرې کړې نو که اوس دې زه دې اور ته وروغورځولم نو په یو سیکنډ کې به لوخړه شم او خبره به ختمه شي جالم په دې چې ارمان ډېر غټ وجود مې وی ډېر غټ چې اور کې سوځېدې چې لږ وخت راباندې تېر شوی وي او زما په وجود کې دومره ساګانې وې لکه زما په دې وجود چې ویښته څومره ولاړ دي او هره ساه مې د نبي علیه السلام نه داسې قربان کړی وې لکه زما دې ملګري چې قربان کړل دې باندې جاړه دا خو یو سیکنډ یو رات د سترګې سره به ختم شم بس لږ تکلیف دې تېر به شي ختم شو خبره په دې جاړه چې وجود مې ډېر غټ وي چې تا ورچولم او بیا جم دې کېدې او بیا دې ورچولم او بیا جم دې کېدې او بیا دې ورچولم چې زما په وجود څومره ویښته دي چې دومره ځله د جم دې کېدې او مړ کېدې او دا هره ساه مې د نبي علیه السلام د محبت نه قربان کړې یو دغه کې مې کتل یو ساینسدان لیکلي دي دا خو نور الله ته پته ده خو هغې خپلې اندازې وایي د عام انسان په وجود باندې 1 لاک ویښتې د هغې خپل اندازه لیکلې 1 لک څه شی دی ویښته خو لسو شلو لکو نه زیات زما رونو محبت دی ته وایي نو چې دا خبره وکړه نو بادشاه ورته وایي داسې کار دی پرېږدم خو په یو شرط ځه اوسه پورې خو مې راته وایي چې ایمان پرېږدی زه ایمان مه پرېږدی په یو شرط دی پرېږدم چې زما له تندې به ښکلی دا به راله ښکلی نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي ما به یوازې پرېږدی که ملګري به مې هم پرېږدی وایي ملګري دې هم پرېږدم وایي دا شرط به د ملګرو د خاطره قبول کړم د ځان د خاطره بیا نه قبلم خو د ملګرو د خاطره به دا شرط قبول کړم نو تندې یې وله ښکل دې بادشاه پرېښودل عمر فاروق رضی الله عنه ته خو پته وه دې هر څه نه خبر و د روم بادشاه و بس جګړه وشوه ته ګرفتار شو پکې صحابه اوس څه دوی راغلل نو هغه ته پته ولګېده چې یاره عبدالله ابن حذافه د هغه کافر بادشاه تندې ښکل کړ د ملګرو د خلاصوالي دپاره
نو مدینه منوره کې اعلان وی ټول بارود یې د مدینې شریفې نه بار عبدالله ابن حذافه سره د خپلو ملګرو را روان دي د هغې استقبال به کوو او وی ټول به یې تندې ښکلو وی ځکه چې هغه دین او ایمان پرې نه ښوده او د ملګرو د خاطره د هغه با کافر بادشاه تندې ښکل کړی دی نو نن به مونږ د هغه استقبال په دې شان کوو چې مونږ به د تندې ښکلو نو د مدینې منورې نه بار یې ورته ډېر لوی عظیمشان استقبال وکړو او چې دې راته نو هر یو کس ورته تندې ښکلو هر یو کس ورته تندې ښکلو زما وروڼو دا د صحابه کرامو نقشې زموږ مخکې پرتې دي دا د هغې نقشې دي دا څه پټ پناه خبرې نه دي دا څه فرضي قصې نه دي دا د هغې واقعات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین هغې پورې تاسو مسلمان نشئ جوړېدلی تر څو چې تاسو د نبی علیه السلام سره د پلار نه د اولاد نه او د ټولو خلکو نه زیات محبت وکړي د اولاد سره چې سړی مینه کوي هغه جدا قسم مینه ده هغه د شفقت مینه ده د پلار سره چې سړی مینه کوي هغه د تعظیم او د عظمت مینه ده او د عام مسلمان سره چې سړی مینه کوي هغه د عام ادب او احترام او د احسان مینه ده احسان ورته وایي نو نبی علیه السلام سره د شفقت مینه هم کې ډېر د مظلومیت دور پې تېر شوی د تعظیم او د اکرام او د عزت مینه به مو سره کې او د احسان او د عام محبت مینه به مو سره کې او ما درته وویل د مینې مقصد څه دی یوازې ګورې دا د خولې مینه نه ده چې په خولې یو سړی د ما ده خو منافقانو هم په خولې وي زمونږ د نبي علیه السلام سره مینه ده مینه د خولې نه ده مینه دې ته وایي چې ستا چا سره مینه ده ګوره د یو مثال در زما کې یو سړي سره مینه وي د هغه شکل به مې خوښي دا کیدای شي زه هم د هغه دا شکل مې نه دی خوښوم هسې مې ورسره مینه ده نه د هغه جامه مې نه ده خوښه او زما ورسره مینه ده د هغه دین مې نه دی خوښه او زما ورسره مینه ده د هغه کردار او اخلاق مې نه دی خوښه او زما ورسره مینه ده دا کیدای شي نو چې زموږ د نبي علیه السلام مبارک سره محبت او مینه د هغه شکل به زموږ خوښ وي مونږ به هغسې شکل ځان له جوړو د هغه جامه به زموږ خوښ وي مونږ به هغسې جامه اغوندو شکل هم د پیرنګیانو دی او مینه د نبي علیه السلام جامه د پیرنګیانو ده او مینه د نبي علیه السلام ده اخلاق هم د جهنمیانو دی او مینه هم د نبي علیه السلام سره ده دا چېرته کیدی شي اور او اوبه دواړه نه یو ځای کېږي زړه د مسلمان یو دی دوه نه دي په یو زړه کې یوه مینه ځایږي دوه نه ځایږي یا به د امریکې سره مینه وي د هغه دا جامه او د هغه اخلاق به دې خوښي د هغه شکل به دې خوښي او یا به د نبي علیه السلام مینه سره مینه وي د هغه شکل او د هغه اخلاق او د هغه جامه او د هغه کردار او گفتار به دې خوښي بشیر جان کله کله یې که نه وي دا یو زړه کې په یو جانان ځایږي زه دهرو د خوبانو سینګار څه کړم داسې ده که نه دا کمبختې به مدرنات ویلي بیا په هغه ورځ تښتي دا په دا یو زړه کې خو یو جانان ځایږي زه د دهر د خوبانو سینګار څه کړم د زمانې د خوبانو ډول او سینګار به زه څه کړم زما زړه کې د یو جانان مینه ځایږي او هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما وروڼو محبت د زړه محبت چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره راغی نو بیا به زمونږ شکل زمونږ جامه زمونږ گفتار زمونږ اخلاق زمونږ اعمال دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان او که زمونږ کردار گفتار جامه لباس د پیغمبر په هغې مونږ شرمېږو د هغه په جامه د هغه په شکل د هغه په اخلاقو د هغه په عقیده مونږ شرمېږو دا خو زما په خیال مینه نه ده دا خو د خولې خبرې دي ګپ شپ په خولې خو سړی هر څه وایي منافقانو به وي مونږ مسلمانان د خولې خبره نه ده د کردار او د عقیدې خبره ده نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه د هغې تقاضا برونو دی چې زمونږ ټول هر څه دا به د نبي علیه السلام مبارک په نقشه او د هغه سره به مونږ د هغه تابع به یو چې څنګه د هغه خوښ و نو هغسې به وي هله به مونږ د پیغمبر علیه السلام سره محبت کې کامل یو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قرآن حکیم کې الله فرمایي اے پیغمبر ورته ووایه ان کنتم تحبون الله استاسو د الله سره مینه وي
نو فتبعوني زمید زما تابعداري ګوره د الله سره د مینې نښه د پیغمبر علیه السلام تابعداري ده ځکه د پیغمبر علیه السلام تابعداري د الله تابعداري ده نو چې د نبي علیه السلام تابعداري دې وکړه داسې شوه چې دا تا د الله تابعداري کوي او چې د الله تابعداري دې وکړه نو اوس ته په مینه کې رښتونی شوې قل ان کنتم تحبون الله که ته دا دعوه کوې چې زما الله خوښ دی نو د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه دا د خوښې نښه ده نو بیا یحببکم الله بیا به الله تا سره مینه وکړي بیا به دا نه وی چې د ما الله سره مینه نه ده الله به تا سره مینه ویغفر لکم ذنوبکم ګناهونه به هم درته وبخي یو صحابي د نبی علیه السلام د وفات نه پس ځان نه دواړه سترګې وویستې چا ورته ویې سترګې ولې وباسې وایي په هغه سترګو به څه وکړم چې د دواړو جهانو سردار پې نه وي یو صحابي داسې وخت کې راغی چې په نبي علیه السلام مبارک خاورې اورېدلې وې دفن شوی جلالین د دې قرآن شریف یو شرحه ده نو هغې په دې حاشیې لیکلي نو وایي خاورې به یې راغېشتلې په یې سر به یې چولې او دا آیات به یې وی چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما چې که د خلکو نه ګناه وشي په ځان ظلم وکړي زیاتي وکړي نو دوه کاره به کوي یو کار به دا کوي چې د الله نه به معافي وغواړي استغفار به وایي بخښنه به وغواړي او دویم دا دی چې نبي علیه السلام ته دې راشي چې د الله رسوله ته زما لپاره د الله په دربار کې سفارش وکړه نو چې دې د الله نه هم بخښنه وغواړي او د پیغمبر علیه السلام سفارش هم پیش کړي د وجد الله توابا رحیما نو الله به توبه قبوله کړي او رحم به پرې نو دې سړي وی چې اوس که زموږ نه ګناه به وشوه نو موږ خو به الله نه معافي مو غوښتله او نبي علیه السلام له به رالو هغه ته به کېناستو نو هغه به د الله نه دعا وغوښته اوس خو نبي علیه السلام لاړ د دنیا نه اوس به موږ د سفارش د الله په دربار کې څوک کوي موږ له بخښنه به څوک غواړي نو وی خاورې به یې راغېستې او په دې سر د پاسه به یې چول او دغه آیات به تاسو یقین وکړئ چې د نبي علیه السلام مبارک د روزې نه د ځمکې د خاورو نه ورته اواز راغی غفر الله لکه غفر الله لکه ای زما امتي الله دې وبخه الله دې وبخه د وروڼو په زړه کې به د نبي علیه السلام سره محبت ساتي اوس دا زموږ د ایمان د چا د برکته دی د پیغمبر علیه السلام د برکت که هغې نه وی نو خدای خبر چې زموږ پر وطن باندې خو بیا د بوتانو دور تېر شوی دلته خو چې کومه غونډۍ روپۍ نو بوت ترې وځي ټول د بوتانو علاقه ده نو موږ به نن د بوتانو عبادت کوو موږ به بوتانو ته رام کړو کاڼي به هم جوړول او د هغې سجدې به هم کولې د جهنم خشاک به دا د پیغمبر علیه السلام مبارک برکت دی چې الله موږ ته ایمان را نصیب قرآن غوندې کتاب راله الله راکړي او شکر دی څنګه چې نبي علیه السلام کوم دین راته پرېښی دی موږ روان یو الحمدلله د خپل وس مطابق په هغه دین خدای دې پرې کامیاب ولري او الله دې پرې قایم ولري نو د نبي علیه السلام په موږ ډېر احسان دی وروڼو یو خو تابعداري کوئ د هغه د کلي سره مینه ساتئ د هغه د ملګرو سره مینه ساتئ د هغه د وارثانو عالمانو سره مینه ساتئ د هغه په نقش قدم متقیان پرهیزګارانو سره مینه ساتئ د هغه د شکل سره د هغه د جامې سره مینه ساتئ دویم دا دي چې وس هم کېږي وس نو درود شریف لږ زیات وایه درود شریف ډېر وایه د درود شریف ډېرې زیاتې فایدې دي چې د انشاءالله یو جمعه کې به درته د درود شریف فضایل هم ووایه نو درود شریف ډېر وایه او چې زیات وس هم کېږي لږ خیرات کوئ صدقه کوئ او د هغې ثواب نبي علیه السلام ته بخئ دا به انشاءالله په دنیا کې هم ستاسو په کار راځي او آخرت کې به هم ستاسو په کار راځي نو د نبي علیه السلام مبارک معجزې دا بېشمېره دي بېشمېره هر یو صحابي د حضور پاک مبارک د صحبت او د صحبت او د هغې د اثر د وجې نه داسې شخصیت دې جوړېږي چې په مخ د ځمکه داسې انسان څوک نشي پیدا کول کوم چې حضور پاک مبارک پیدا کړه ښه معجزې کمې کمې دي درته نن ښې بعضې درته شمېرم یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام مبارک سره مجلس کې ناست و دا دې دپاره چې تاسو د خپل پیغمبر هغه دلایل ښکاره معلوم شي نبي علیه السلام الله را لېږلي په دې دلایلو دی بالبینات بیناتو نه یو معنی معجزات دي یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام مبارک سره په لاس کې کاڼي پرته وی کاڼي وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله اوس کاڼي کوم دی خبرې کوي وی حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل
وی هغې بیا سبحان الله سبحان الله وی بیا عمر فاروق رضی الله عنه له ورکړل وی بیا هم هغه سبحان الله سبحان الله کو وی بیا حضرت عثمان رضی الله عنه له ورکړل وی د هغه په لاس کې یو څو ځله تسبیح وی بیا بند شو. یو بل صحابي فرمایي چې ما نبی علیه السلام له دعوت وکړه، ډوډۍ مې ورته وکړه، یو چیلې مې ورته حلال کړه. وی چې د چیلې هغه غوښه یې وخوړله، هډوکي یې وغورځول، نور ملګري م ورسره دي. وی ما ته یې وی چې دا هډوکي راغونډ کړه. وی هغه هډوکي مې راغونډ کړل، وی د رسول الله مبارک مخې ته مې کېښودل. وی لاس مبارک یې پرې راښ کړل، واپس دقه چیلې جوړ شو کوم چې مونږ حلال کړی. وی ډېره موده مونږ کراو. یو بل صحابي فرمایي وی ما له حضور پاک مبارک یو تولیه راکړی و، یو رومال. نو چې رومال خیرن شي نو خلک یې په صابون په اوبو باندې وینځي. وی زما د قسم په الله چې دا به کله خیرن شو نو مونږ به تنور کې ومنډه. وی لږ ساعت پس به راوایسته، وی چمکېدلې پړقېدلې به ښکارېده، تنور به نه سوځه او هغه خیرې به د تنور په اور ختم شي. کپړې ته ګوره او تنور نه سوځولو ته ګوره. نو زه اکثر طالبانو ته ویم د کوم رومال سره چې د رسول الله مبارک لاس جنګېدلی دی هغه په تنور نه سوځي، نو کومو صحابو سره چې لاسونه جنګېدلی دی او نظر مبارک یې پرې لګېدلی دی نو هغه خلک او هغه وجودونه به د جهنم په اور سوځي. لا یمس النار، او به نه رسي اور هغه انسان ته چې کوم انسان زه لیدلی یا کم انسان باندې زما نظر پریوتی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیه السلام جلیل القدر ملګری دی او زه محدث د احادیثو لوی استاد. 5304 احادیث ته نقل، 5304 دومره احادیث لکه د قرآن شریف عمره د دومره احادیث استاد دی او د نبی علیه السلام مبارک سره وخت کم تیر شوی دی ځکه دی په 67 هجري کې راغلی دی، مسلمان شوی دی او وفات د نبی علیه السلام دا په 10 هجري کې شوی دی. تقریبا 4 کاله بلکې د دې نه کم وخت د پیغمبر علیه السلام مبارک سره تیر شوی. نو خلکو به پې سوال کو وی وخت یې ورسره کم تیر شوی دی او حدیث ته زیات یاد دي دا ولې؟ نو دی وی 2 وجې دي. یو وجه خو یې دا و چې د ما نور ملګري صحابه کرام وی کم چې د مکې مهاجرینو هغوی به تجارتونه کول او کم چې د مدینې شریفې انصارو هغوی به باغونو او پټو کې خدمت کو او زما نه تجارت و نه باغونه او پټي، بس په یوه ولی ډوډۍ به مې د نبي علیه السلام خوا نه پرېښوله. په مدینه شریفه کې به م ورسره وم، په سفر کې به م ورسره وم، که خلک به ودو زه به ورسره ویښ ناست وم، که خلک به د دنیا په کار کې مشغوله و زه به ورسره ویښ ناست وم. یو خو دا وجه وه. وی دویم دا چې یو ځل مو ورته شکایت وکړو چې د الله رسوله ستا احادیث زه اورم او رانه هېرېږي. وی ما ته یې وی څادر دې خور که. نو وی ما خپل څادر خور که. وی هغې څه الفاظ ولوستل او زما په څادر کې چوف کړل او وی ما ته یې چې ځان پورې ومږه. وی ما هغه څادر راواغېسته او د خپلې سینې پورې مې ومږه. وی زما د قسم په الله که د هغې نه پس زما نه یو ټکې هم د پیغمبر علیه السلام هېر شوي. داسې حافظه راله رب العالمین مضبوطه کړه. وی ځکه مې ډېر احادیث یاد دي. وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک سره ناست وم، اوږې شوم ډېر زیات. وی د جومات نه بار ووتم. وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه راغی. وی ما ته د یو آیت د قرآن شریف تپوس وکړو. وی هغه آیت راته رایاد و راته. وی مې چې دی به راته وی راځه اول به ډوډۍ وخورو نو بیا به راته آیات وښیې. سوال خو مې له ډوډۍ کوله. وی ما ته وی راځه. وی کور ته یې بوتلم. وی دننه ننوت واپس راووت. وی ما ته وی چې ابوهریره ما خو کور اندازه ولګوله خو مونږ کره د خوراک څه نشته، نه زما څه شته او نه سته او نه د کور د بچو. واپس رالم، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره ملو شو. وی هغه وی راځه زه دې کور ته بوځم. هم کور ته لاړم، وی کرم د خوراک درک نه لګېد. واپس رالم او وی د 4-5 ورځو ناره یم. 4-5 ورځې کې ما د اوبو نه ما سوا بله سکه نه ده کړې چې د ما په جبه ورغلې.
بېهوشه به پروت وم، بېهوشه. د نبي علیه السلام د منبر خوا کې به وي بېهوشه پروت وم. وی خلکو به زما د سر له لتې ورکولې چې ابوهریره لیونی شوی دی. وی زما د قسمې لیونی به نه وم. وی د لوږې د لاسه به بېهوشه پروت وم. وی دې کې نبي علیه السلام مبارک راغی. چې راغی وی ما ته چې ابوهریره څه دي؟ مې چې د الله رسوله وږی یم ډېر زیات. نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې مې نوړی نه ده خوړلې. وی راځه. وی زه ورپسې شوم. وی کور ته ننوت واپس سره ووت. وی ما ته وفرمایل چې مونږ کره کوم څه نشته خو ته کښېنه الله به خیر کړي. وی دې کې یو زنانه یو جام پی راولېږل. یو جام پی و چې دا د نبي علیه السلام دپاره پلانکې بیبي رالېږلي دي او هغوی دې دا پی وڅښي. وی نبي علیه السلام مبارک دقسې لاس کې ونیول او مسکي شو. وی زه خوشحاله شوم چې زه مړېږم خو پې نه یو جام څه شی دی خو زه څه ګزاره خو به مې پې وشي که نه. وی نبی علیه السلام مبارک ما ته وایي چې ابوهریره لاړ شه په صفه کې چې څومره طالبان دي صحابه هغوی ته آواز کړه چې راشي ټول زما میلمانه دي. وی چې دا ټکې مې واورېده وی د نبي علیه السلام نه مې ډېره غټه ګیله پیدا شوه. په خولې خو مې غږ نه شو کولی خو ګیله مې پیدا شوه چې صاحب وږې دی، ډوډۍ له دې راوستې دی، د دریو څلورو ورځو نار دی او دا یو جام او د هرې صفې طالبان که دې پسې راغلل زه بس خوش قسمته هغه انسان دی چې لومبي چاله په بوتو ورشي. وی په دغه زمانه کې به زموږ د صفې ملګري کم از کم اویا او زیات نه زیات 300 کسان. دا به ټول د نبي علیه السلام د حدیثو زده کړې او د قرآن زده کړې ته به ناست. وی غږ مې ونه کړ خو ګیلمن شوم چې خدای یو جامپی دی او دا یو جامپی به څنګه دا 300 کسان څکي. زه بس هغه سړی خوش قسمته چې لومبې پی چاله په ګوتو ورشي. ځکه یو کس زه ما له که ګوتو له رالل نو د ما پې نیمه تنده لوږه نه ختمېږي. خو د حضور پاک مبارک د وینا د منلو نه مې خلاصې نو. وی لاړم وی اعلان مې وکړ. وی ټول رالل چې رالل نبي علیه السلام مبارک ورته اشاره وکړه چې تحلقو دیره کې کښېنئ ټول. وی ټول کښېناسته. وی هغه جام یې راواخېسته او په دې تلي مبارک کې دغسې کېښه. وی ما ته وی ابوهریره له ښي طرف نه شروع. اوس وی هغه ښي طرف ته چې کوم صحابي وی د غوسې نه ورته کوټ کېږم چې وږې زه یمه ضرورت زما دی او خوش قسمته دې راغی او که ده لاس کې پی واخېستل او خولې ته یې کړي نو په یو کلپ یې خلاصوي. وی خیر بیا وی چې د نبي علیه السلام مبارک د خبرې د منلو نه مې مخلص نو. وی هغه له مې ورکړل. وی چې مې ورکړل وی هغه وڅکل. وی نبي علیه السلام مبارک آواز وکړه چې په مړه خېټه څکه. وی دې سره مې لا پړه تیاره کړو چې خبره د مړې خېټې شوه خو د یو کس نه نه زیاتې کېږي. وی لږ ترې پاتې شو. وی دې دویم له ورکړ. وی دویم له مې ورکړل وی هغه مسکل لږ ترې پاتې شو. وی دریم له مې ورکړل وی هغه مسکل لږ ترې پاتې شو. بس پوه شوم چې دا خو دا پی نه دی چې دا مونږ یې څکو. دې کې خو د حضور پاک مبارک برکت شامل دی. دې کې خو د الله خیر شامل دی. دې نه خو معجزه جوړه شوه. وی یو کس له مې ورکول قسم دی وی چې څومره خلک په هغه مجلس کې ناستو ټول پې ماړه شو. یو زه پاتې شوم یو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پاتې شوی. حضور پاک مبارک خوشته به مو خوشتوي به یې کول. صحابو سره به یې خندام کوله. وی چې هغه زه پاتې شو وی هغه جام یې راواخېست او په تلي کې یې کېښود چې راشه ابوهریره اوس یې ته خلاص کړ. یو ته پاتې یو زه پاتې. وی ما پې خوله کېښوده. وی اومسکل خلاص مې نه کړی شو. وی ما ته وی شابه سکه. وی زه بیا شروع شوم بیا مې پې خوله کېښوده. وی بیا مې خلاص نه کړی شو. مې چې صاحب نه شم څکې. وی نه تا خو وی چې دغه لومبې به یې خلاصوئ. شابه دا به اوس خلاصوئ. وی بیا مې پې خوله کېښوده بیا رانه پاتې شو. ما والله لا اجد له مسلکا قسم په الله که یو رټ راکې داسې شته چې دا پکې ورشي. لار وله نه مونم چې دا پی د په کومه لار دی خپل وجود ته وردننه کړم. وی مسکي شو وی خندل او بیا ما نه واخېستل چې خراکه. وی په خپله یې یو څو ګوټه واخېستل او پی خلاص شو. یو جامپی باندې د 100 نه زیات کسان مړېدل. د مارونو دا د پیغمبر علیه السلام معجزه نظربندي نه ده چې ګلي هسې د خلکو په مخ کې د شیریري او په حقیقت کې دی نه حقیقت کې پې هغه خلک ماړه شو.
یو مجلس کې نبی علیہ السلام مبارک په سفر کې روان دی، ګڼ صحابه کرام ورسره دي. د اوبو تکلیف راغی، اوبه نشته. صحابه نبی علیہ السلام مبارک ته شکایت وکړ د الله رسول اوبه نشته. وی لږې غوندې چې ته پیدا کړي، وی صاحب دا تا ته چې مخکې لوټه پرته ده به دغې کې اوبه دي نورې نشته. او په سفر کې په سوونه صحابه وو، ورسره اوښان دي، ورسره آسونه دي، زنانه دي ورسره. وی راوړی د اوبه. صحابي فرمایي زما د قسم په الله، وی لاس مبارک یې په هغې لوغې کې وردننه، دا خپلې پنځه واړه ګوتې، وی د دې پنځو ګوتې نه اوبه داسې راکوټ کېدلې لکه د چینو نه چې اوبه بهیږي. وی موږ ورته کتل، وی ټول لښکر هغه اوبه وڅښلې، هغه اوښان او څاروي ورباندې ټول سیراب شو. په یو بل سفر کې نبی علیہ السلام مبارک سره موږ ملګري وی کوي کې لږې اوبه وې صحابه پې ورمخکې شو، د حدیبیې سفر و، وی کوي یې وزنځو، لږې اوبه یې ختمې شو. تقریبا 1400 د پاسه صحابه دي، ورسره اوښان دي، ورسره ګډې چیلې د ذبحې دپاره بوتلې دي. صحابه راغلل نبي علیہ السلام ته شکایت وکړه، د الله رسول اوبه خلاصې شوې، اپېښو خلک وځنډه او زموږ څاروي او موږ خو به د تندې مړه شو. وی لږې شانتې اوبه شته، چا وله لږې غوندې اوبه راوړې، راغې د کوي غاړې ته، هغه لږو اوبو کې نبي علیہ السلام مبارک خپلې لاړې تو کړې مبارک، او هغې په کوي کې توی کړې، او یو غشی راواغېشت، هغه یې ورپسې وغورځو. وی لږ صبر دې کوي ته وکړې، سر پرې کېدی، سر یې پرې کېښود، لږ صبر یې ورته وکړو. وی زه اوس شروع پرې کوې. دومره اوبه په هغه کوي کې پیدا شوې چې هغه 1400 صحابه کرامو د هغې اوښانو د هغې څارو وڅښلې، او وی چې مونږ ترې تلو، وی پې هم هقسې راکوټ کېده او لبریز بید. دا د حضور پاک مبارک معجزه. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي، وی د خندق د جنگ په ورځ کې مې چې نبي علیہ السلام مبارک ته وکتل، وی ډېر زیات پریشان و، ډېر پریشان. او وی خندق کنولو کې به صحابو سره یو دی ګوره خدمت هم کو. حضور پاک مبارک داسې شان نو لکه د دې زمانې د بادشاهانو یا د لویو خلکو شان چې د بهر نه به یو مسافر راغی نو پیژنده به نه چې د الله غ رسول پکې څوک دی، ځان به د خلکو نه جدا حیثیت نه حسابه، ګډ به پرې خلکو کې ناستو. بهر کیف وی صادر مبارک ته وغورځېد چې مې وکتل نو پرې خېټه یې کاڼې تړلې دي د لوږې د وجې. وی ما ته اجازت وغوښتې د الله رسوله لږ اجازت راکړه کوره پورې ځم، وی کې لاړ شو. وی رالم ښځې ته مې وی چې ښځې د خوراک څه شته؟ وی ما ته وی چې یو ساع اوربشې پرتې دي. ساع په عربی کې یو پیمانه تقریبا 3.5 کیلو ته جوړېږي، 3.5 کیلو. او یو کورنۍ چیلوکی او منکر پوټینی ډېره وړه بچی وه. وی ما ورته چې ښځې د نبي علیه السلام لوږه مې ولیده نو ټینګ نه شو، رالم. داسې وکړه چې دا چیلوکی یې لاله کړه، ته دا لاله کړه او زه دا اوربشې درته اوړه کوم، د دې نه به اوړه جوړ کړو، او زه پیغمبر علیه السلام مبارک راولم د یو 2-3 کسانو سره چې ډوډۍ وخوري. وی ښځې مې هغه اوربشې واخېستې، نیچن کې واچولې، هغې اوړه کړې، او ما هغه چیلوکۍ حلاله کړه، سرمن مې ترې وویسته، وړه مې رډه کړه او په کټوۍ کې مې د هغې غوښه واچول. اوس وړه چیلوکۍ کې به سي 2-3 کیلو غوښه پکې نه. وی چې زه د هغه چیلوکۍ نه فارغېدم نو ښځه مې د هغه اوړو نه فارغه شوې وه. وی اوړه یې واغږل او په لوښي کې واچول، نور ته یې کېښودل چې دا زر خمبیره شي. عربو به هم لکه زمونږ خمبیره ډوډۍ خوړل، احادیثو کې راځي، ځکه چې د ډوډۍ ذکر راځي نو د خمبیرې ذکر ورسره وي. زمونږ پنجابیان د پتیره ډوډۍ خوري، خمبیره ډوډۍ خېټه نه خرابه. وی به هر کیفه هغه اوړې ورته کېښودل او یې ما کټوۍ په اور کېښود او رالم. وی ښځه یې ما ته وویل چې سړیه ګورې ومې نه شرمې، 2-3 کسه نه چې زیات رانولي، هسې نه نبي علیه السلام خو سخي دی، ځان سره کسان زیات راولي او ملامته شو. غوږ کې ورته پټ ووایه چې صاحب د 2-3 کسو ډوډۍ م پخ کړې ده.
وی چې راغلم حضور پاک مبارک له یو بله معجزه دلته پیښه وه. وی یو صحابي ورته راغلی چې صاحب خندق که نه و پکې یو ترړه راووته کلک کاڼې دی او په جبلینو نه ماتېږي. وی زه درځم. وی رسول الله مبارک راغی. وی خېټې یې تړلی ده. وی راکې ګینتري هغه جبل ګینتري ترې واغېشته. 2 سره ولسي ته ورته ګینتري ورته وایي دی ترې واغېشته. وی اخوا شه. وی چې څنګه اواز اوچت جبل اوچت که هغه ګینتري راویې بروله الله اکبر یې ورسره ووی. نو وی 3 میسه کاڼې داسې شو لکه د ایرو لکه د شګو په شان وبېده. وی چې ما ته رب العالمین د عراق د بادشاه محلونه دې سره وښول. هغې نه یو رڼا پورته شو. وی دوباره الکته کړه چې راویې بروله 3 میسه بله ماته شو داسې ماته شو چې شګې ته جوړه شو. وی ما ته رب العالمین د شام د بادشاهانو محلونه وښول. وی چې په درېیم ځل یې اوچته کړه او راویې بروله نو هغه باقي حصه هم داسې وبېده لکه د شګو رڼا د دې نه هم پورته شوه. وی د روم علاقې راته پروردګار وښولې. ظاهر کې خو خلکو به هغه سات نه منل لیکن وروسته د نبي علیه السلام مبارک هغه وینا الله رښتونې کړه. د مسلمانانو سلطنت فارس ته او شام ته او روم ته ورسېد. وی داسې کاڼې په 3 غوزاره نبي علیه السلام داسې ډکرې ډکرې که چې واړه واړه کاڼې ته جوړ نه شو بلکې شګې ته جوړې شو. وی زه ورنږدې شم صاحب یو پټه خبره درته وی پوه شوی نبي علیه السلام. وی ما ته وی څه وی؟ وی مې چې صاحب لږه غوندې ډوډۍ مې درله پخ کړې ده خو یو ته راشه یو 2-3 کسه ځان سره نور راوله زیات نه ګورې شی لږ دی. وی ما ته وی څومره دی؟ وی ما ورته چې صاحب یو وړه غوندې کورنۍ چیلوکې ده او 3.5 کیلو یو ساع یعنې 3.5 کیلو وربشي دی. وی ما ته وی دا خو ډېر ښه شی دی او ډېر زیات دی. وی اواز یې وکړه چې ای د خندق خلکو ټول راځئ د جابر میلمانه یو. وی چې الله خدایه داسې وشو غرق شوم. وی منډه مې کړې کور ته لاړم. ښځې ته مې چې ښځې نبي علیه السلام خو ځان سره د خندق هغه ټول خلک را په مخه کړي دي. د خندق دا خلک څومره ورونو دا تقریبا په دغه وخت کې 1500 کسانو 1.5 خلک یې راپسې راوسته. وی ښځې ما ته وی چې تا د خدای داسې کي تا د خدای داسې کي تا ته ما نه وي چې ال ورته ووایه. ښځې ما خو ورته ال وی. وی ښځې وی چې ښه ال دې ویلی دی؟ وی مې چې او وی پیغام اوسوس چې ال دې ویلی دی بیا زمونږ غاړه خلاصه ده. خو وی چې زه ترې را روانېدم وی ما ته وی چې جابره ورشه او ښځې ته دې ووایه چې کټوی به د اور نه نه کودېږي تر څو زه نیم درغلم او ځان سره یو بله ګاونډی راولي چې هغه ورسره ډوډۍ پخېږي او د تنور نه به ډوډۍ زه راوباسم. اوس 3 کیلو څه ډوډۍ دې پخېږي خو یو 4-5 ډوډۍ دې پخېږي. وی رالم خیر نبي علیه السلام مبارک راورسېد. وی چې راورسېد وی کسان پینډه پینډه راځي یو غټ لوښی و منکره. وی نبي علیه السلام مبارک به په خپله هغه ډوډۍ راغېشتلې او هغې په هغه لوښي کې وړۍ وړۍ کولې چورې کولې ماتول او په کاسه باندې د هغه کټوۍ نه دغه راغېشته ښوروا راغېشته سره د غوښې ای پرې د پاسه اچوله چې ډوډۍ پکې دغه شي خوشته شي او یې څه الفاظ مبارک یې ولوستل هغې په هغه کټوۍ کې م چوف کړل او لاړې مبارک یې پکې وغورځول او هغه کم اوړه چې مونږ اخلي وو په هغې هم خپلې مبارکې لاړې څو کړې. ګوره صحابه څومره خوش قسمته خلک د هغې وجود ته د نبي علیه السلام مبارک لاړې دننه شوي. وی بهر کیفه هغه ډله پینډه به مړه شوه بار ته به ووته. وی نبي علیه السلام مبارک به نن ډوډۍ راواغېشت اب یې ماتې کړې چوري چوري به یې کړه او د هغه کټوۍ نه یې پرې غوښه او ښوروا راواچول. وی زما د قسم پاللی چې هغه تقریبا 1.5 زره چې څومره صحابه وو هغه ټول ماړه شو. وی ځه بیا به رسره مالک زیاتې نه کوي ښه او خوراک به م در کوي. وی اوښ یو څو ځله چغې ووهلې اوښ کې بندې شوې او نیغ پاسېد روان شو. په یو سفر کې صحابو ښکار کړی یو اوسۍ ښکار کړی هغه اوسۍ د نبي علیه السلام خوا ته ځان رانږدې کړه او پیغمبر علیه السلام مبارک سره خبرې شروع کړې. وی صاحب ستا د ملګرو زه ښکار کړی او په دې مخامخ غار کې زما بچي دي
او پوټینی پوټینی بچی مې دې وګیري، نو ته مهرباني وکړه ما پرانیزه چې د لاړ شم هغه خپلو بچو له پی ورکم، نو بیا به راشم. نبی علیہ السلام مبارک هم حیران شو، صحابه هم حیران دي، اوسۍ ته ګوره او خبرو ته ګوره. وی پتا مې څه یقین دی چې بیا به راشي، هسې نه چې بیا را نه شي. وی صیب داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه به داسې قسم چرته هم چا نه خوړل، داسې قسم به درته وخورم. خفه کېږئ مه که تاسو کې څوک کښېنو هم مه خفه کېږئ، او که خفه کېږئ نو خدای هم خوشحاله. وی څنګه قسم خورئ؟ وی که زه رانلم نو ما د رب العالمین د دې عشر او د زکات د چیرمینانو په دا سب کې پاس دی. هغه زمانه کې یو ته عشارین وي، اوس ورته موږ د عشر او د زکات چیرمینان او ممبران وایي چې دا د خلکو نه عشرونه ټولوي او بیا په خلکو کې تقسیموي، زکات او عشر ممبران. واقعي قسم په خدای ته به یې وکړه، ته به ټول مال دې ظالمانو وکړه. حرام مال لدیم رب العالمین محفوظ وساتي، حلال دی خدای ډېر راکي، خو د حرام نه دې الله وساتي. ما ته کله کله خلک وایي به مونږ په منبرۍ کې په تاوان کې روان یو، خلکو پکې ګټې وکړې، مونږ پکې د شتو پلاټونو نه خلاص شو. 3 پلاټه ما خرڅ کړل، 3 تاسو ته یې ښولم شم په تورنځو کې. خبر ولا ما ته یو سړي ټېلیفون وکړ، وی دا یو ملګری را سره روان دی، وی چې پلانکي کې سی ان جي جوړه کړې ده، مې 10,000 روپۍ دې مال راکړي ورپسې انتقال. داسې ده ما ویله که 10,000 روپۍ دې مال راکړي، 10,000 ټیک که نه زیات یې کم بشیر جان خو دا کیسټ اسمان ته رسېد، نو ځکه یې وایم 10,000 روپۍ به زه یم ډېرې، 10,000 دې مال راکړي او زه به یې ورپسې انتقال کړم. دا هغه شو، حرام مال نه دې الله مسلمان سره. زه وایم د الله نه دا سوال کوم او تاسو ته وایم چې د الله نه دا سوال وکړئ. مال حلال، نبی علیہ السلام فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغوني د هغې ځای د جهنم اور دی. کومه غوښه چې د حرامو نه زرغوني د هغې ځای د جهنم اور دی. دا دنیا خو پاتې ده. ډوډۍ الله ما لم ښه ډېره راکوي، تاسو له هم خدای درکوي. جامه الله راکړې ده، ټول وایي الحمدلله او شکر دی خدای پاک د پخوا نه پلار په نیکه ډېره راکړې ده او تاسو له هم دغسې درکړې ده. نو حرام سړی چا له ګټي؟ بچو له ګټي کوي. نو جهنم کې به ته پروت یې او مزې به دې بچي کوي، دا قمقلتوب نه. تا اوس چې حرام وګټو، زمونږ خو دومره شته چې ګزاره پې کېږي، خو بچو نو زو له ګټو، نو آخرت به زمونږ خراب وي او مزې به پې زمونږ بچي نو څه کوي؟ دا زکات غونډول او زکاتونه تقسیمول او دا پیسې خوړل او قصې پسې، دا ډېره سخت جرم او سخته ګناه. او زه ماله خو به الله ډېر اجر ځکه راکوي چې د حرامو ډېرې زیاتې موقع راته پېښېږي او سترګې پې دغه کوم شیم شکر توبه توبه توبه. دا کمیشنونه دا قصې د خلکو هسې د منبرۍ باندې ځانونه نه وژني، دا خو ډېرې پیسې دي پکې. او زه یم نه الحمدلله مونږ به ته دروازه بنده کړې دغه پیسو، نو انشاءالله الله به جنت راکوي. ځکه چې درته حرام پېښېږي ورته ول الله ته ورکوې، نو په دې کې ډېر لوی جنت او ډېر لوی خیر. نو دې زکات والو او دې عشرونه والو د کونډو رونډو د یتیمانانو د غریبانانو مالونه ټول په خپله وخوړل، او که په خپله یې نه خوړل خپلو رشته دارانو له یې ورکړل، او که رشته داران نه خپلو ګاونډیانو له یې ورکړل. داسې ده که نه؟ حقدار پاتې دی او ناحقه له یې ورکوي. نو هغه اوسۍ ورته وایي، نو خدای مو سره د ما د حرامو نه ساته. نو هغه اوسۍ ورته وایي، وی صاحب داسې قسم به راته وخورم چې په مخ د ځمکه به داسې قسم چا نه خوړل. حاجي صاحب وی څنګه؟ وی که رانلم نو ما د الله تعالی د دغه عشر او د زکات د چیرمینانو او ممبرانو په صف کې پاسئ. نبي علیه السلام دا وجود غونی شو او د وجود نه خوله وته، وی قسم په الله چې ډېر مضبوط قسم دی وخوړه. وی شا به پرېږدې اوسۍ، اوسۍ پرېښوده، اوسۍ لاړه هغه غار ته ننوته او په هغه غار کې هغه خپلو بچو له پی ورکړل، بیا واپس راغله. ګوره قسم یې خوړل. چې راله نبي علیه السلام مبارک ته ودرېده، وی صاحب ما خپله وعده پوره کړه. حضور پاک مبارک ګوره رحمت للعالمین دی، ګوره یوازې د انسان دپاره رحمت نه دی، د ټول مخلوق دپاره. وی فرمایل، وی یو اعلان زما د طرف نه واورئ چې کلم د بچور وځي وي ښکار به نه کوئ.
دا یغیوي اوسې د وجې نه څونه فایده ورسېدل چې بچي د مور د ښکار د مور ته محتاج یې هغه زمانه کې به ښکار نه کوې وي د اوسې پرېږده د دې ماشومان بچي دي که دا ته اوس حلاله کړه هغه بچي به یې برباد شي هلاک بشي نو چې کوم وخت د بچو وي او د حیواناتو د مرغو او د اوسې او د رسو دا بچي د مور ته محتاج یې په خوراک کې نو په هغه وخت ښکار کول په دې پابندي ده دا منه دی دا ورونو د نبي علیه السلام مبارک معجزه ده چې اوسې ورسره خبرې کوي د هجرت په سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی دوه سره نور ملګري عبدالله ابن اریقط عامر ابن فهیره او یو نبی علیه السلام مبارک څلور کسه روان دی یو علاقې ته ورسېدل هغه علاقه د مکې د خلکو د ګرفت نه لږه بار وه چې هلته سینګ ورسېدل یو ښځه و مشهوره ښځه ام معبد د هغې نوم او سخي ښځه وه څوک چې به په لاره تلل نو هغې به ورله خوړ ډوډۍ ورکول لکه حاتم طایي او زمانه کې سخي تېر شوی دا ښځه هم ډېره سخي ښځه وه نبی علیه السلام مبارک ته چا ووایي چې دا د ام معبد کور دی ورغې ښځه په کور کې و خاوند دی نو وی ترورې یا خورې موږ میلمانه یو وی دلته دې ځای کې دې سوري ته دمه شی او خاوند مې چیلې ګډې بوتلې د رمې بوتلې ده ماښام به راځي نو چې راشي که خیر یو چیلوکې به درته حلاله کړم نبی علیه السلام مبارک ورته وی فرمای وی دغه مخامخ چیلې چې ولاړه ده مونږ له پی راکه خیر دی مونږ له حلالومه مونږ وږي دا مخامخ چې ولاړه ده نو هغه ښځې به پورې وخندل پوه شوه چې دا جوړ د چیلو د قصو نه نه دي خبر نابلده خلک دي وی ورواره دا خو چیلې ده یو خو ناجوړه ده که دا جوړه وي د رمې نه به پاتې شوې نه وه دا به رمې سره تلې وه او دویم دا اوچه د پی پکې نشته لکه څاروي چې اوچ شي بیا خو پی نه ورکوي لنډ څاروی پی ورکوي یو دا اوچه ده او بل ناجوړه ده که د جوړه وي دا به چیلو سره تلې وه نبی علیه السلام مبارک ورته وی که ته اجازت راکړې نو موږ بیوله شو هغې ورته پورې بیا وخندل وی ورواره دا خو اوچه چیلې د هغې کې پی کم دی هغې تو ته وګوره د هغې غولان دې ته وګوره اوچه ده بلکل پی پکې نشته وی خو ورې کړې اجازت راکړې نو وی ښځه اجازت وی لوښې راوړه ښځې وله لوښې راواخېست نبی علیه السلام مبارک لاس ووینځل او په غولان دی وله لاس مبارک راغی و چې غولان دی وله ګوتې یوړې چیله شخوند شروع کړ څاروي چې ناجوړې شخوند نه وی او چې کله جوړې دا شخوند شروع کړي هغې شخوند شروع او غولان دی فورا د پیو ډکه شو او خپې یې کولاو کړې ارت یې کړې لشرو ته یې ځان برابر کړ بس نبی علیه السلام مبارک په خپله ته پی ولوشل چې پی ته ولشل لوښې ډک وی بل راوړه بل لوښې راوړه وی بل راوړه په کور کې چې څومره لوښي ټولې ته د پی وله ډک کړل او په خپل یې مسکل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له ورکړ هغه مسکل او هغه چې دوه ملګري و هغې مسکل هغه ام معبد ته وی ته مسکه هغه چې شته خلک و هغه یې ماړه کړل او د پیو لوښي مونه ډک کړل وی ښځې ای ترورې وی ګورې ستا د چیلې پی مونږ نه دي کم کړې ښه مونږ د الله پی راکړله الله اکبر ته روان شو چې روان شو جناب هغه چیلې تر څو چې جمدی وه بغیر د لنګېدو نه به هغې یو شان متواتر پی کول دا پکې نه وه وی چې داسې څه شپږ میاشتې شپږ نیمې میاشتې به یې پی ورکړل نو یو څلور پنځه ورځې به یې پی لږ کم کړل غولان به یې لږه کمه شوه نو یو څلور پنځه ورځې پس به بیا غولان ډکه شو بیا به برابر پی شروع کړه چې خاوند یې ماسخوتن راغی ښځه ورته ویې ښځې یو سړی راغلی ګوره ناجوړه چیرې ته جوړه شوه شخوند یې شروع کړی او لنګه شوې نه ده او پی شروع کړل او پی هم ورته وښول چې د هغې نه لوشلې شوي یعنې داسې ناشنا غوندې سړی و څه چل پکې و ښځې څوک و څنګه نمونه و نو ښځې ورته د نبي علیه السلام هغه شکل او د هغه ټول هغه ملګري وښول یا ښځې وایي دا خو هغه ځوان معلومېږي چې د مکې خلکو د خپل وطن نه رایستی دی او د آخر زمانې د پیغمبرۍ دعوی کړی دا خو ما ته هغه معلومېږي زه چې ځو واپس نو هغه ښځه ام معبد شوه خاوند یې ابو معبد او د هغې د کور چې څه خاوندانو ټول ورپسې روان شو نبي علیه السلام مدینې شریفې ته رسېدلی و ورپسې لاړل لاس کې ورته لاس کېښود او رب العالمین ټول مسلمانان کړل
نو زمارونو دا د نبی علیہ السلام مبارک معجزات دي. او ما درته معجزه وایي ستا چې د پیغمبر نه داسې کار ښکاره شي چې هغه بل څوک نشي کولی. دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل د مکې په ښار کې په جبل ابي قبیس باندې نبی علیہ السلام مبارک ولاړ. مخامخ یو غر دی، اوس د بادشاه محل دی، او په هغې کې یو جومات مونږ نه یې لیدی، خو لکه تاریخ لیکي، ځکه محل دی پې مسجد هلال ورته وایي. خلک وایي دا مسجد بلال دی، خو دا خطا خبره ده. مسجد هلال سپومۍ ته وایي. په محل کې دننه به یې ما نه یې لیدی، خو مشران وایي او کتابونه لیکي. نو نبی علیہ السلام ته به د مکې د خلکو وایي مونږ ته یو معجزه وښایه. ورته وایي راځئ. نو د جبل ابي قبیس ته وښیږي. وایي څه معجزه راته وښیم؟ وی هر څه چې خدا سره راته وښایه چې مونږ ومنو چې ته د الله پیغمبر یې. ابو جهل هم دی، عتبه دا هغه مخکنۍ خبره ده. ابو جهل جمدی د شیبه او د مکې دا ټول سرداران. رسول الله مبارک هغه سپومۍ ته اشاره وکړه. وایي که دا سپومۍ په منځ دوه شي به منې؟ وی بلکل یې منو. چې اشاره یې وکړه نیمه سپومۍ د غر نه یو طرف ته لاړه او نیمه بل طرف ته لاړه، په منځ ډکره شوه او بیا دواړه حصې یو ځای شو. ابو جهل ورته وایي یاره ډېر غټ جادوګر یې وایي دا یې په موږ نظربندي کړی جادو دی. اقتربت الساعة وانشق القمر، قرآن حکیم کې الله د قیامت د نښو نه یو نښه ده. وی ښه نبي علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ښه نو جادو او نظربندي خو په هغه چا چلېږي چې کوم ما سره خوا کي کوي، بل چا نه تپوس وکړي. که بل چا دا نه لیدی بیا به ما په تاسو نظربندي کړي، جادو مې چلوي. او که نورو خلکو لیدي نو معلومیږي دا چې دا په ټوله دنیا کې شوي که یاروي دا خبره خو د ټیک. نو زه په دې معلومات وکړل چې کومې قافلې راتلې په لاره د هغې د معلومات وکړل چې کومې درې څلور ورځې پس کومې قافلې راورسېدې. یاره په پلان کې شپه خو څه نه وې، واقعا راپېښه ټولو وې سپومۍ دوړه کړی شوې. وی وایه ابو جهل اوس څه وی؟ وی جادو دې غټ ته ټولې دنیا په خلکو چلېږي. او چې کله نبي علیہ السلام د معراج نه راغی، ګوره څومره لوی سفر یې د معراج و، بیت المقدس ته ابو جهل ولا مخې له ورغی سهار وخت کې. وی وایه که نه څه نوې څه ناشنا دې شته که نشته؟ وی یو. وی څه دي؟ وی بېګا الله بیت المقدس ته بوتلو، 2 رکعته مونځ مې پکې وکړو او بیا واپس رالو. وی د خلکو مخکې به ووایې خبره یې پې کله کوله، خبره یې خبیث. وی راځه. نو بویت چې بویت خلک یې ورته راغونډ کړل. وی دې یو خبره کوي، وی دا ته په خپله ورته ووایه. وی اوزه الله تعالی بېګا بیت المقدس ته بوتلو، 2 رکعته مونځ مې وکړو او بیا واپس راله. وی دې دروغ ورته وګورئ ابو جهل ملګرو ته. نبی علیہ السلام مبارک وی نه دروغ نه رښتیا ده. ابو جهل ورته وایي وی ښه یو کار وکړه چې ته په رښتیا تلې، مونږ ته ووایه چې د بیت المقدس د جومات څو دروازې دي او د هغې د ښار تپوسونه نه کوو چې کوم خلک بیت المقدس ته تجارت ته تلي هغه خلک یې راوغوښتل. وی تپوسونه ته یې وکړه د ښار څو دروازې دي، د ښار بازار څنګه دی. اوس نبی علیہ السلام مبارک وی پریشانه شوم چې زه خو د شپې لاړم 2 رکعته مونځ مې وکړو، ما خو دروازې نه دي شمېرلې، دروازو نه څه خبر. او ما خو ښار د شپې په تیاره کې ولید، بجلی خو هم هغه زمانه کې مثلا نه وې که نه، نو ما خو د تیاره کې ښار ولید. نو زه څه خبرم چې بازارونه یې څنګه دي او دروازې یې څنګه دي، دا څه په لانجه وړی. اوس به دا ویم چې ما ته خو نه دي معلوم، وی به چې دروغ. که ویم چې معلوم دی نو ما ته خو نه دي معلوم. وی جبریل علیہ السلام راغی چې غږ مه کوه، وایه چې جواب در کوم. وی الله تعالی د بیت المقدس جومات او ښار ټول راواغېست او د جبل ابي قبیس پر اثر یې راته کېښود. وی دوی به رانه تپوس کو څو دروازې دي، ما به ورته کتل، ما لیده دوی نه لیده دومره دروازې دي. ښار پک څنګه دی، ما به ورته کتل چې داسې دی. څو بازارونه دي، یو جواب مې ور ورکړ. وی چپ چې څه تپوس یې کو، ما ته الله مخامخ ول، ما به جواب ورکړ. وی بیا رانه یو کس بل تپوس وکړ. وی ما ته وی چې یاره زمونږ یو قافله راتلې د بیت المقدس ته، 2 قافلې دي، هغه یو کم ځای و او هغه بله کم ځای و، ځکه ته خو په لاره تلې که نه، داسې قمقل و. اوس خو هغه الله په سکندونو کې ورسم. خو ما الله تعالی هغه قافلو سره زما ملاقات کړی. وی ما ورته وی
چې ستاسو هغه فلانکې قافله فلانکي ځای کې روانه ده او چې زه په لاره تلم نو زما د براق د منډې نه ستاسو د قافلې د فلانکي سړي اوښ ویرېد نو راپرېوت خپې یې ماتې شوې تپوس ته وکړئ چې بیا راشي او هغه بله قافله چې ده فلانکي ځای کې را روانه ده او فلانکي ټیم به راورسي او د فلانکي سړي په اوښ باندې اوبه پرتې وې نو زه ودرېدم امې په ځان پوه نه کړه هغه اوبه مې راواغېستې او مې څښلې د نبي هم د قوم سړی خو کافر و ویې ورګې دې معلومات به وکړو هغه دواړه قافلې چې واپس رالې چې څنګه نبي علیه السلام ویلي مقصې یې وو یو وی ما په اوښ باندې اوبه تړلې وې وی چې تږي شم چې مې اوبه وکتې وی جا لوښې تش پروت و وی مې چې دا څنګه چل دی لوښې اورېدلې نه دی کتم کوچه ده اوبه هم پکې نشته چې دا په سوچې شو نبي علیه السلام رشته دار وی د نماز کلي او پلانکي دی کې اوښ روان و ویرېد راپرېوت وی دواړه خپې یې ماته شي ښه نبي علیه السلام بیت المقدس ته لاړ په لاره دی په دې ګورې منځونه هم کړي دي مدینه منورې په ځمکې 2 رکعته مونځ کړی دی بیت المقدس کې مونځ کړی دی شام کې 2 رکعته مونځ کړی دی بیت اللحم کې 2 رکعته مونځ کړی دی دا ځای په دې وادي سینا کې 2 رکعته مونځ کړی دی دا او بیا 2 رکعته مونځ په بیت المقدس کې کړی دی بیا اسمانونو ته تللی دی جنتونه او دوزخونه یې کتلي دي څومره ساعت کې دا دومره سفر کېږي تاسو نه تپوس دا خو د میاشتو خبره ده میاشتو نه هم زیاته ده لیکن څومره ټیم کې د نبي علیه السلام مبارک دا سفر شوی دی وردې معجزې ته ګوره نبي علیه السلام فرمایي وایي چې د ام هانې د کور نه وتم نو پخوا هغه بل چند زنځیرونه چې هغه کونډۍ ته واچوي کړی والا زنځیر نه کړی کړ وایي هغه زنځیر مې راخلاص کړ نو زه ووتم نو زنځیر چې راوغورځېږي نو هغه لقېږي که نه وایي چې زه واپس رالم دا ټول سفر مې وکړو نو زنځیر همغسې لقېدل او درېدلی نو او بستره یې چې وتم نو هغه بستره مې ګرمه وه چې واپس رالم نو بستره مې همغسې ګرمه وه لا یخه شوې نو زما په خیال چې د سکنډ نام کم ټایم کې دا څه شوي دا یو سکنډ دی وي تقریبا ځکه یو منټ کې خو زنځیر ودرېږي یو منټ کې زنځیر خامخا ودرېږي نو د منټ نه کم ټایم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده او د ټولو نه غټه او لویه معجزه زما وروڼه هغه قرآن حکیم دی چې تر قیامته پورې نه د هغې مثل څوک جوړولی شي نه به یې جوړ کړي او نه د قرآن په شان خبرې او د هغې خوند او د هغې لذت د هغې اورېدل د هغې وینا او د هغې معنا د هغې مفهوم د تېره شوو زمانو د راتلونکو زمانو واقعات او احکام قانون د دنیا داسې په مخ د ځمکه څوک یو رکوټې صورت هم جوړ نه کړی شي ټول وایي الحمدلله